خو زما ټول دا واورئ که نه چې زه خو ناشنا وم پته درته نه وه خو یوه میاشت مخکې ځان له څاروی غور کوئ او کسې قرباني کوئ او زما خو اراده دا ده څه پته لګي که لا کال ته پرېنږدمه او یا خو داسې کوم چې غټه بوجۍ تړم غټه بوجۍ او کور کې بیان نه وایم او مدرسه کې مې ساه اخیستې او دا مې راوړه نو من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو اوریدونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد الیاس عاجز یم په دغه تمه دغه هیله روغ جوړ به خوشحاله به د ژوند به خوندونو مزې اخلئ قدرمندو د هریچن منډلي سیمه ده میله به تاسو وینئ یو شمېر خلک راغلي سبا له اختر دی او یو شمېر خلک دي څوک څاروي اخلي څوک چا باسي لکه زموږ په شان چکر راوالی قدرمند دوی سره به خبرې اترې کوو ګپ شپ به ورسره لګوو تاسو راځئ هېڅ چېرته مه ځئ موږ سره اوسئ دا وخت تاسو بالکل وینئ یو دوه نوجوانان را سره ولاړ دي دوی سره به خبرې اترې کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام څنګه تاسو صحت هم ښه دی خیر دی شکر دی دا راته ووایي چې د کوم ځای او نامه هم څه ده موږ هم لوکل د دې ریچن یو دی خو یو بڼه ده یارجان کې د هغې سره تعلق دی عثمان مې نوم دی حاجي نو څنګه څاروي پسې راوتې او یا خپل څاروي خرڅوئ څنګه راوتې میلې ته زه به خبره د یو هفتې مخکې نه وکړم یو هفته مخکې به موږ راتلو اندازه به م اخېسته د ریټونو نو تقریبا چې کله هغه ډېره زیاته ګرمي وه بیا خو بارانونو د ګرمۍ زور کېنو خو په ګرمۍ کې چې کوم څاروي وو نو د هغې ریټونه تقریبا نارمل وو د هر چا په وس کې واخیستی شو بیا چې پته نه لګي نن د کوم ځای نه څاپوا راغلي څه دي خو چې چا به دوه درې ورځې مخکې د کوم څاروي 2 لکه ویلې د هغې اوس 4 لکه وی او د 1 لک د څارویو تا ته اوس 2 لکه وی بس اصل کې اخري ورځ او دا خلک اوس همدغې ورځې ته پراته یي او دغې ورځ نه چې کوم دی پیدا ترلاسه کوي نو بس زه د خلکو ته دا وایم که دوی د اختر په هکله معلومات لري نو قرباني د 3 ورځو پورې جایز ده کوم چې دا ناروا ریټونه دي زموږ خلکو له پکار دي چې د اختر 2مې ته صبر وکړي 3مې ته صبر وکړي 3مې ورځې پورې قرباني کېږي د غټ څاروي واسطه چا نه کېږي هغوی د ورکوټی څاروی والي میخه نشي اخیستی غویي دي والي غویي نشي اخیستی ګډ چیلی دي والي خو دومره ناروا ریټونو پسې دي نه ځي ځکه قرباني خو یو فریضه ده خو د خپل وس مناسب به کې ډیره مننه روزانه الله دې خوشحاله کړه د دوی دا خبرې تاسو واورېدلې قدرمند دلته موږ سره یو بل ملګری هم ولاړ دی د دوی سره به هم خبرې اترې کوو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام تاسو ډیره مننه زه د دغه ارچن یارجان کلي سره تعلق ساتم او سهار موږ راوتي یو د عمرزو پورې تللي یو ریټونه بس ډېر های دي لکه حکومت ته دا پکار ده چې د لږ مخنیوی وکړي او څاروي اخلئ څاروي اخلو څه تپوس نشته نو حکومت ته دا درخواست دی چې د مخنیوی د دې وکړي ریټونه ریټ برابر کړي یو شمېر خلک دا وخت ستاسو دا پروګرام ګوري نو که څه میسج پیغام ورکول غواړئ دا وخت چې دی نو په سکرین باندې یو شمېر خلک کم مسافرونه دي کم د وطن نه بهر دي هغوی هم دا پروګرام ګوري چاته څه میسج پیغام ورکول غواړئ اختر هم را روان دی سبا چونکې اختر دی نو که څه میسج پیغام وي نو مسافرو ته خو زما د اختر مبارکي ده ځکه چې د هغو نن اختر شوی دی او زموږ اختر سبا دی او بس زموږ ملک د خدای امن راولي او دا ریټونه د برابر کې بس دغه پیغام د نور مخکې څه نشته ډېره مننه روزانه قدرمندو کتونکو نورو کسانو خبرې هم درسره شریکوم د پروګرام تر پای اوسئ هېڅ چېرته مه ځئ موږ سره قدرمندو یو وارې بیا هرکلی په خیر علی ستړي مه شئ دا وخت چې کوم دی د هریچن منډلي سیمه را په میله کې موجود یم دلته راسه یو روزان ولاړ دی او لوډر ورسره دی دوی نه به پوښتنې او تپوسونه کوو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو روزانه څنګه یې خیر ده تاسو ښه خیر دی د کوم ځای او نامه هم څه ده زه خو د منډلۍ یم او نوم مې ابرار حسین دی دلته څه کوئ لوډر مو درولی دی یاره والله چې دلته راغلي دی میلې ته او سپېشلو له راغلي بس دا خلک مالونه وړي راوړي دی ته ولاړ یو د ورځې به څونه څاروي وړئ یاره ورځې 2-3 ټرپه کېږي داسې بس
ها نو څنګه خلک څاروي اخلي او که ناسې بس راشي تماشه وکړي بیا لاړ شي؟ یاره زیات خلک پکې شته چې راشي تپوسونه وکړي او مال یې خوښ شي یا یې خوښ نه شي ایسته ځي او چې چا خوښ شي ویښ. ها بس تاسو دلته ټوله ورځ ولاړ یې؟ بس موږ ولاړ یې دلته هسې ماښامه پورې ولاړ یې خپل صحیح. ډېره مننه روجانه، یو جهال او یو نړۍ مننه م کوم د وخت راکولو. بیا هرکلی په هرالی ستړي مه شي، هریچند منډړي سیمه ده او دا وخت را سره یو څو کسان ولاړ دي، دوی سره به تپوسونه او پوښتنې به دې کوو. السلام علیکم ورحمت الله. نامه مو څه ده؟ دسترخوان او د کوم ځای سره تعلق دی؟ فرش کالنی جمال آباد. او څاروي هم راوستي دي او که نه اخلئ څاروي؟ څاروي هم راوستي دي. ښه نو نن هم راوستل یا پرون هم راوستي وو؟ پرون هم راوستي دي، نن هم راوستي دي. څنګه اوسه پورې خرڅ نه شو؟ نه خو واته څاروي بس هم خرڅ کړل، سلابات دي. نو څنګه خلک څه وایي؟ هسې باید تپوس کوي او بیا ځي که نه څاروي؟ څوک راشي هسې تپوس هم وکړي، څوک یې وانخلي. صحیح. یو بل ورور هم راسه ولاړ دی، دوی نه به هم پوښتنه کوو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی، شکر دی. څه نوم هم دی او د کوم ځای سره تعلق دی؟ عبدالاحد نوم مې دی او تاڼې کلي. صحیح. څاروي هم راوستي دي؟ څاروي هم راوستي. نو خرڅ نه شو اوسه پورې؟ یاره بس څه خرڅ شو څه پاتې دي. صحیح. دغه به هم خرڅ شي. قدرمند یو بل ملګری هم را سره ولاړ دی، دوی سره به هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روجانه څنګه یې؟ خیر ده ښه. خیر دی، شکر دی. کوم ځای سره تعلق دی او نامه مو څه ده؟ زما نوم خو حضرت شاه دی، درې خولو تاڼې کلي سره تعلق لرم. څاروي هم راوستي؟ نه ما سره ډاکسن دی، اوس د میلې ته راښکاره کېږم روزانه به چې څه کم څاروي خلک راولي واپس یې نو د ورځې به څنګه څو څاروي وړې راوړې؟ یاره د ورځې اوس خو ورته نن نه ووتم، خو چې څوک یې نه به څاروي راولي واپس یې بوځي. یاره غریبي له څوک یې قرباني راغېستی هم بالکل. دا وخت یو شمېر خلک ستاسو اواز اوري، څه میسج پیغام به ورکول غواړئ؟ زموږ یو شمېر چې کوم کتونکي دي هغوی اواز اوري، نو څه میسج پیغام یې بس هیڅ هم نشته دی. یو بل ورور هم را سره ولاړ دی، دوی څخه به هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه چلته؟ خیر ده، شکر. تاسو ښه؟ څنګه نامه مو څه ده او د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ نامه مې اسدالله احمد زای د ارچن اوسېدونکی. او څنګه څاروي هم راوستي او میلې ته راوتي وایي؟ یاره څاروي خو م راوستي او شل ډېر دانې او بس بدل را بدل شکر د اوس بس خرڅ شوله. نو اوس هسې ولاړې؟ اوس بس چکریا اوتمل ماحول څنګه د خرڅ کېږي نه کېږي، نو بس ښه ټک پک کېږي. څاروي کم پاتې دي او زیات خرڅ شوي دي. او دې ځله څاروي ګران وو که ارزان وو؟ یاره دې دلته داسې یو چل اوس چې نه سوداګرو ګټه وکړه نه د قربانۍ والا، او داسې منځ میانه کې کار وچلېده. صحیح. دا وخت تاسو یو شمېر خلک اواز اوري، هغوی ته به څه میسج پیغام ورکول غواړئ؟ د اختر مبارکي مسافرو ته سلامونه، دواګانې الله دې روغ سات په خوشحالۍ باندې خپل کلي ته راولي او سلامونه او دواګانې ورته وایي. ډېره مننه، الله دې خوشحاله کړه. قدرمندو دا وخت را سره یو مشر موجود دی، دوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اوریدونکو ضلع باجوړ برنګ کلی امانکوټ راغلی مې رنګکوټ ته په کډه باندې په څاروي پسې راوتی یم. سهار خرونو غول نه و کړي چې زه راوتی یم او تر اوسه پورې شیرګل، څښاکوټ، ارچن، زم دی که څه شی دی، زیم، تنګای او واپسۍ کې رالم څارویو ته میلاو نه شو. خو زما ټول دا واورئ که نه چې زه خو ناشنا وم، پته درته نه وه، خو یوه میاشت مخکې ځان له څاروی غور کوئ او ښه څه یې قرباني کوئ. او زما خو اراده دا ده څه پته لګي که لا کال ته یې پرېنږدمه او یا خو داسې کوم چې غټه بوجۍ تړم، غټه بوجۍ او کور کې بیان نه وایم او مدرسه کې مې ساه اخیستې او دا مې راوړه. نو داسې ځای راته ووایه چې سمه غوښه پکې چې لاړ شم که نه. دا د څه وجې دا د څه وجې کې چې لکه څاروي چې کوم څاروي له ورځي واغزه دي پسې نېښلي وایي په دې دانې دي او هغه کم څاروي چې دي هغه خلکو غونډ کړي دي. نو څاروي نه. صحیح ده، ډېره مننه قدرمندو. تاسو د دې مشر خبرې واورېدلې، یو جهان او یو نړۍ مننه. قدرمندو دغه پروګرام تاسو وکتو، د خلکو خبرې تاسو واورېدلې. د پروګرام داسې لازمي شیر کوئ، کمنټ وکئ، چېرته مې ښاد اوسئ، اباد اوسئ، خوشحاله بریالي اوسئ. الله مو ښاد اباد خوشحاله بریالي ساته. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.